عاجل خبر د پاکستانی پوځ تلفات زیات شول. تیرو 2 ورځو کې 158 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي او تر 38 زیاتې پوستې نیول شوي دي. تازه د اسلامي امارت ځواکونو تېره شپه پر پاکستانی پوځ پراخ مرګوني لیزري بریدونه وکړل چې په پایله کې یې یوازې تېره شپه تر 15 ډېر پاکستانی پوځیان وژل شوي، لسګونه نور ټپیان او 6 مهمې پوستې او یو لوی ټاور یې هم نیول شوي دي. دا چې بشپړ حال څه دی یا د عملیات څنګه او چیرې ترسره سول، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. تیرو 2 ورځو کې د پاکستانی پوځ تلفات خورا زیات سول. د اسلامي امارت د ارقامو له مخې ویل کېږي چې تر 158 تنه زیات پاکستانی پوځیان وژل شوي او تر 38 زیاتې پوستې هم نیول شوي او همدارنګه په سلګونو ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تازه وایي چې لیزري ځواکونو یې تېره شپه په ننګرهار، خوست او پکتیا کې د پاکستانی رژیم پر پوځیانو مرګوني بریدونه کړي چې 22 پوځیان یې وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې د رد العظم د تعرضي عملیات تېره شپه د 203 منصوري، 201 خالد بن ولید رضی الله عنه او 215 البدر قلي اردوګانو په ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې د لیزري ځواک پر مټ وکړل. یاد وزارت وایي د رد العظم عملیاتو کې یو ټاور، 4 لوی پوستې فتحه او د ماینونو په مټ انفجار سوي، 22 تنه عسکر وژل سوي او لسګونه نور یې تازه ټپیان سوي دي. سرچینې زیاته کړې چې 2 ډرون الوتکې هم رانسکوري سوي. مجاهد دغه تیاره مو چیرې رانسکوره کړله؟ دغه تیاره خو د اوس هاري کنډک د شپولې په ساحه کې د څلورم ټولې په ساحه کې مو ویستله، ښه په خوند راولي او یو شمېر پوځي تجهیزات په مکمل ډول تخریب سوي او له منځه تللي دي. تازه څو شېبې مخکې افغان ځواکونو په کوټه کې د پاکستان پر نظامي تأسیساتو هوایي بریدونه وکړل. امنیتي سرچینو ویلي چې افغان ځواکونو نن شاوخوا 11 بجې د کوټې ښار پر قلي اردو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د سرچینې په وینا دا بریدونه د پاکستاني پوځي رژیم د تېرې شپې د بمباریو په غبرګون کې سوي دي. تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه کره جزئیات نه دي خپاره سوي. د حالاتو له مخې پاکستاني پوځ ته په سلګونه مرګ ژوبله اوښتې او همدارنګه په زیات شمېر پوځي مهمات یې هم نیول سوي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.